دا یو روز سوال کړی دی وایي ما نکاح کړې ده خو لا هغه جنۍ مې کور ته راوستې نه ده نو د هغې طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه دا ډېر حرسناک دی خلکو سره د هغې هغې بیا چې راوستې ده او پنځه شپږ بچي دي مسله ګوره دا یاده کوي چې یو سړی موږ حق جواب چې کوم وختي مو ذکر چې یو سړی قرباني وکړي او نیت یې دی چې دا د ده طرف نه او د اهل بیت له طرف نه په دې کې د ښځه ټول نه او هغه زنانه چې نکاح ورسره شوې ده او خاوند ورسره لا میلاو شوی دی او رخصتي نه ده شوې دا د ښځې حساب دی او مسله پراخه ده ډېر غمي نه دی په کار ولې هلته پلار یې کوي نو چې پلار یې وکړي دا پکې دنده راغله که راغله ولې پکې دنده راغله هلته د هغه سره اوسېږي او پرې خرچه کوي فی الحال لا خرچه خو د هغه ده که نه خرچه ده خو نه ده نو که ده وکړه انشاءالله دې کې هم شاملېدی شي او که پلار یې وکړه هغې کې هم شاملېدی شي مسله د غم نه ده که نه سوچ یې په کار دی